د افغانستان بانک په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې دوی د مندرسو یا زړو بانک نوټونو چې په لومړۍ مرحله کې لسګونه او شلګون دي راټول او په نوي هغو یې بدل کړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا پروسه به د روانې جوزا میاشتې په 15مه نیټه پیل شي. د افغانستان بانک ویاند وایي چې هیوادوال کولی شي په ټول هیواد کې د افغانستان بانک او سوداګریزو بانکونو نمایندګیو ته په ورتګ سره خپل لسګون او شلګون په نویو بانک نوټونو پرته له اضافي لګښت او کمیشن څخه بدلولی شي. له څه مودې را په دې خوا په بازارونو کې خلکو د زړو بانکنوټونو له شتون شکایت درلود. د امکاناتو په برابرېدو سره د افغانستان بانک مشرتابه پلاوي پریکړه وکړه چې د روانې ذوالقعدې د میاشتې له 14مې نیټې څخه د لسګون او شلګون مندرسو بانکنوټونو د تعویض پروسه پیل کړي. درانه هیوادوال د افغانستان بانک او د سوداګریزو بانکونو نمایندګیو ته په ورتګ سره کولی شي چې د هیواد په ټولو برخو کې خپل لسګون او شلګون مندرس بانکنوټونه په نویو بانکنوټونو له کوم اضافي فیس او کمیشن پرته بدل کړي. د کابل ښاریانو موټر چلوونکي هم د افغانستان بانک د دې اقدام هرکلی کوي او وایي ښه ده چې په لومړي سر کې تر ټولو ډېرې زړې شوې افغانۍ په نویو بدلې شي. دوی وایي هیله ده چې ډېر ژر د نورو انواعو بانکنوټونو په اړه هم جدي اقدام وشي. قبلا برادر ما تیل می گرفتیم د تانک تیل مخکې به وروره چې موږ تیل اچول جنجال به راسره کاوه که به مو سودا اخیستل هم د حال و. خو اوس چې د افغانستان بانک دا اقدام کړی زه ترې ډیره مننه کوم. پرې ویاړم او دا ښه خبره ده چې د ټولو خلکو مشکل حل شي او اسانتیا ورته برابروي. زه بیا هم د دې اقدام ستاینه کوم. دا یو نیک اقدام ده خو دې سره باید افغانستان بانک 50 او سلګونه هم دا شوي ته بیخي هغه د کار نه ولیدلي. باید افغانستان بانک دا ټول کړي او نوي نوټونه بازار ته راوباسي. په کابل کې د شهزاده سورای یو شمېر صرافان هم د افغانستان بانک په دې اقدام چې لسګون او شلګون په نویو بانکنوټونو بدلوي ډېر خوشحاله دي. دوی وایي په دې سره به یو څه د خلکو شته ستونزې راکمې شي. لسګون او شلګون د زیاته وخت د کوم وخت رئیس چې رواج سیو و د کوم وخت چې چاپ سیو و بیا چا تبدیل کړي نه و. په حقیقت سره ډیر مندر سوي دي ډیر زاړه سوي دي او بیخي خپل هغه ارزښت او کیفیت د بانک نوټ ته لاس ورکړي دي. نو دا ډیر نیک اقدام دی. هیله دا ده چې ډیر ژر ورپسې سلګون او 50 ګون چې په دغه اندازه باندې زاړه سوي دي دا تبدیل سي په نو باندې. د افغانستان بانک د اقدام څخه موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې پیسې ډیرې زړې شوې وي. لسګونې او شلګونې بیخي داسې شوي چې د کار لوېدلې وي. نو بس ډېر زیات خوشحاله یو د افغانستان بانک د اقدام نه او آینده کې دغه تمه ترې لرو چې د سلګونو او 500 او زرګونو کومې نوټونه چې ډېرې زړې وي د هغه لپاره د هغه پر ځای نوې پیسې بازار ته راوړاندې کړي. د افغانستان بانک د ریاست دفتر امیر صدیق الله خالد وایي چې دوی به په ترتیب سره د لسګونو او شلګونو وروسته د نورو انواعو بانکنوټونو په اړه هم اقدام وکړي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې دغه پروسه اول له ټیټو انواعیو یعنې لسګون او شلګون څخه پیل کړي ځکه دا انواعیې ډېرې زړې شوي دي او په دې برخه کې هیوادوال له ستونزو سره مخ دي. د هیوادوالو ستونزو ته په کتلو سره موږ غواړو په لومړي سر کې لسګون او شلګون بانکنوټونه د روانې میاشتې په جریان کې تعویض کړو او دا پروسه په تدریجي ډول مخ ته یوسو. د افغانستان بانک له اوږده ځنډ وروسته په داسې حال کې د زړو شویو افغانیو په نویو افغانیو د بدلولو بازار ته د وړاندې کولو خبره کوي چې په هیواد کې د افغانیو ټول بانکنوټونه د زیات چلښت له کبله ډېر زاړه شوي دي او د چارې خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړي دي. عزت الله احمدزی CMG کابل.